نو دوه پوښتنې درنه کوم. هغه کوم مرغه ده چې اواز نه لري؟ کارغه. کارغه اواز نه لري. شوپرک. هغه کوم مرغه ده چې اواز نه لري؟ شوپرک. شوپرک اواز نه لري؟ نه موږ خو نه دی اورېدلی. شوپرک خو مرغه نه ده خو حیوان ده. هغه اواز لري او یو رقم اواز هم لري که خیال دې کړی چې کله سړي ته رانږدې شي یو رقم اواز کوي. سوچ به باندې وکړه. زه نه پوهېږم مرغۍ خو ډېرې دي دغسې مرغه نشته چې اواز نه لري. هغه کوم مرغه ده چې اواز نه لري؟ ښه پرې سوچ وکړه. هغه مرغه کې نه راځي شوپرک. ټپس هم اواز لري، بره مرغه اواز لري. څه وایي؟ تکړه شو. والله خیر ده بیکار کړی. لږ پرې سوچ وکړه. ګوره سلګون ده. فول سوچ پې وکړو. لږ نور سوچ پې وکړه. بوتل هم سره ده. ښه فول. اسانه ذهني پوښتنې درنه کوم. هغه کوم مرغه ده چې اواز نه لري؟ کوم مرغه ده چې اواز نه لري؟ سوچ وکړه. سوچ وکړه، وخت در سره شته. ښه هغه کوم مرغه ده چې اواز نه لري؟ کوتره. کوتره ولې غومبور نه وهي؟ لکه هغه کوم مرغه ده چې اواز نه لري؟ ولاکه وایي. نو په سوچ وکړه. میشه. میشه مرغه ده. اواز هم نه لري میشه که نه؟ اواز لري بنګ اواز کوي. یو بله پوښتنه به وکړم اسانه. جواب به پیدا کړي. هغه کوم شی ده چې څومره خوري هغومره زیاتېږي؟ هغه ډوډۍ. چې خوري یې زیاتېږي. خوري یې زیاتېږي. نه سوچ وکړه بیا جواب درته اخره کې وایم. زه ته ووایه هغه کوم شی چې څومره خوري هغومره زیاتېږي. څومره خوري هغومره زیاتېږي. لاړې خو به نه وي. خوري هغومره ډېرېږي. دا خبره خو د یو څه نږدې ده خو پوره جواب نه ده. لږ سوچ وکړه. لږ سوچ وکړه تا ذهن ته راځي. څومره خوري هغومره زیاتېږي. څومره خوري هغومره. داود ته خو بیخي پکې شی نه وی. زه لا په دې کامن سنس کې نه پوهېږم. ساینس نه دی. ویډیوګانې دې زیاتې کتلې باید ته پوه شوې. دا لغات دې د همغه ځای نه استعمال کړی. تا ته اوس نه درځي؟ دا خو یو خو لاړې زه. نو لاړې خو هغه وویلې. نو سوی زه خو ما خو ډوډۍ ویلې خو دا خو غلط. دا قرض ده چې څومره خوري هغومره زیاتېږي. قرض ده؟ موافق را سره منې. او بل پوښتنې جواب به درته ووایم. هغه څه ده چې هغه کوم مرغه ده چې اواز نه لري؟ کوم مرغه ده چې اواز نه لري؟ دې جواب به درته ووایم. دا مړ مرغه ده. مړ مرغه. مړ مرغه خو اواز نه لري که نه. هغه کوم شی ده چې څومره خوري هغومره زیاتېږي. پوښتنه ورسېدې. هغه کوم شی ده چې څومره خوري هغومره زیاتېږي. چې څومره خوري هغومره زیاتېږي. دا څه شی ده؟ زه بله پوښتنه به وکړم. هغه کوم شی ده چې څومره خوري هغومره زیاتېږي. خېټه خوړل کېږي. تاسو پوهېږئ چې دا جوابونه وکړئ. کم شی چې څومره خوري هغومره زیاتېږي. ډوډۍ ده که څه ودې وخوړه هغونه ورپسې نورې پخوي. خېټه خو د خوراک شی. ډوډۍ دا خو جواب نه. څنګه ډوډۍ څنګه ته موږ پوهېږه. هغه دې راوړه وړه خلا تر اوسه غنم نه دي ختم سوي. هر شی ښه پرېمانه میلاوي. څومره خوري هغومره زیاتېږي. شیخ ولا کومه لیدلې ورور څومره خوري هغومره زیاتېږي. اوس زه جوابونه وکړم ورته دواړو. وایه پکې. هغه کوم مرغه ده چې اواز نه لري. دې جواب ورته وکړم. دا مړ مرغه ده.
مړ مرغه आवाज نه لري. دا خبر ده صحیح ده صحیح ده. صحیح جواب صحیح